تقدیر سره څوک جګړه نشي کولی. زما چې څه وسو هغه ما ټول وکړو. اوس دا کیسه وړاندې بوتل ستا په عقل ده چې ته یې څنګه بوځې. زه پوه نه شوم بابا. شاهین بچې دا تو چې کوم کمی دی هغه علاج نشته. خو بیا هم په دې دنیا کې ډېر داسې ښځه خاوند دي چې بې اولاده ژوند تېروي او ښه ژوند تېروي. هم دغه خبر ورته د سجاد مزغو کې اچوي. انشاءالله. ګوره شاهین بچې چې خپله کمزوري چرې هم ځان د پاسه نه کوي. که ځان دې چېرې کمزوری کړو دا دنیا به دې ژوند ته پرېنږدي. ګوره بچه ته د خان شیر علي خان لورې زما لورې زما په دې دنیا کې د حکم ورکولو لپاره پیدا شوي. د چا خبره به منې نه. زه پوهېږم بابا جان. ګوره بچه په دنیا کې یو کار هم ناممکنه نه دی خو صحیح وخت او صحیح موقع پکار ده. ګوره بچه دا اخري خبره زما په کلاو غوږونو واوره چې زه خپله سړی یم او زه د سړو په فطرت ډېر ښه پوهېږم او بیا داسې اوږي او غریب خلک او بیا خاص کر داسې سړی چې د هغه لاس ته پیسه راشي هغه په چرې هم باور نه کوي. چې دا خبرې ځان سره په زړه ولېږه. داسې یو وخت به راشي چې دا خبرې به تا ته یادېږي خو بیا زه په دې دنیا کې نه یم. هر څه به پېښ شي ته پریشانه کېږه مه. په د شاهینې مې د خبرو بلکل هم پروا مه ساته. ما به خپلې کمرې ته ضرور بوتلې وي خو شاهینې ني. نه ټیک هېڅ خبره نه ده. زه په خپله لاړه شم. او ثانیه هم لونچ کې ناسته راله. او خبره جینۍ هغه مانور ده ستا د مړې ترور لوره ډېره بدتمیزه ده. ته د هغې پروا مه کوه. ځان نه یو بهادره جینۍ جوړه کړه. دا بهادر انسان جوړېدل اسان کار دی سن. نه بهادر انسان جوړېدل اسان خو نه دي خو ډېرې مسلو نه به دې بچ کي. بس همت پکار دی. زه ډېره بوزدلې یم. پته نشته دا هر څه ما څنګه وکړل. زه خپله هم حیرانه یم. داسې مه کوه. تا چې کومه خپله کیسه ماته بېګا وکړه هغې نه دا معلومېږي چې ته یوه بهادره جینۍ بوزدله نه.